دوستانو سپینه شګه پکتیا ولایت ززیاریو ولسوالي چېرته چې په زرهاو موټر په لکاو خلک د دې ښکلي منظر لیدو ته راځي. البته رښتیا هم ډېر ښکلی ځای، ډېره ښکلې هوا، ډېرې پاکې اوبه او ډېر ښایسته موسم ده. نو تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې دلته د ورځې په جریان کې 3 ځله 2 ځله اسمان ورېځ کېږي و باران وریږي. همیشه دا ځای نمجن وي. زه دې وجه هم دا ده چې دا غدونه شین ده. لمر کله کله وي، 10 دقیقو دپاره لمر وي، بېرته ځي. او هغه واوره چې تاسو ګورئ د ورځې په جریان کې 2 ځله 3 ځله دا واوره د ځمکې تف چې کوم ده دا په سپینې شګې راځي. غرونه راټیټېږي سپینې شګې ته چې ټوله سپینه شګه ډکېږي، حتی تاسو په 10 مترۍ کې هم خپل څوک نشي لیدلی. دا خوندور ده. البته بعضې خلک فکر کوي چې دا څه مردار وي، دا غلا خو مردار نه ده، خو یو خوندور شی ده، پاک شی ده. نو له تاسو هیله کوم چې دې ښایسته ځای البته ملي پارک ته راشئ. دا کال قرارداد کې تاسو ګورئ سیار خیمې دي، بړستنې، کمبلې، هر څه دلته زمینه مساعده وه، تشنابونه. خو کوم شیان چې مخکې تاسو د راتلو نه چې باید په نظر کې ونیسئ هغه دا دي چې تاسو له ځان سره یو سیار خیمه، یو نفري، 2 نفري یا 5 نفري، یو وشکه او هغه شیان چې تاسو ورسره عادت یاست، عملي یاست، هغه هم ځان سره ولرئ نو بهتره. ځکه کیدای شي دلته پیدا نه شي. واوره دلته یخ نه پیدا کیږي. واوره کله وي او کله نه. دلته خو په دې موسم کې واوره پیدا کیږي.